درنو لیدونکو دا د بټي کوټ مالټې دي سم لکه لالونه. تاسې دغه رنګ ته وګورئ. نسبت له پاکستاني مالټو نه دا مالټې هم چې دي خوږې دي، هم چې دي اوبه ډېره لري. بیا دا د بټي کوټ مالټه چې ده د خپله بټي کوټ خاوره حاصلخیزه ده. دلته رومي، بانجان، هر څه چې خلک کري پکې. خوند یې موږ وسکلو سم لکه چا چې پکې بوره اچولي. دومره خوندوره، دومره ذایقه داره، دومره له اوبو ډکه چې مه کوه پوښتنه. هلته چې کوم کلون دی همداري پوسټ یا 2002 2009 ډېر دی. البته په افغانستان کې چې کوم رواج شوي دی هغه 2002 ډېر دی. بیا دې کې 2009 کلوني هغه لکه لال مالټۍ، 2002 هغه غټۍ. نو دا لکه اوبه ډېره لري او خوږی. چې په ټوله نړۍ کې څومره ځایونو کې مالټې کېږي یا میوه‌جات کېږي، د افغانستان میوه‌جاتو ته نشي رسېدی. درنو لیدونکو دا د بټي کوټ مالټې دي سم لکه لالونه. تاسې دغه رنګ ته وګورئ. خوند یې موږ وسکلو سم لکه چا چې پکې بوره اچولي. دومره خوندوره، دومره ذایقه داره، دومره له اوبو ډکه چې مه کوه پوښتنه. درنو ملګرو، زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه عزیز ارمان نن راغلی یو بټي کوټ ولسوالۍ ته او په بټي کوټ ولسوالۍ کې بیا راغلی یو پارمیسې ته. پارمیسې کې غواړو چې دغه ښایسته خپرونه د مالټو اړوند خپرونه ستاسې درنو لپاره ثبت کړو او تر تاسې ورسوو. درنو ملګرو را سره پاتې شئ او د دغه جنتي وطن، د دغه جنتي میوې له لیدو او د دغه سیمې له لیدو خوند واخلئ. زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته راغلی یم، دغه حاصلات ګورم او دغه د وطن د آبادۍ خبرونه ګورم. نو زه باور لرم چې زما لیدونکي به هم دې ته ډېر خوشحاله چې په هیواد کې ورځ تر بلې د آبادۍ خبرونه اورو، د ترقۍ خبرونه اورو، اقتصادي خبرونه اورو. نو زه ډېر خوشحاله یم. را سره پاتې شئ. دغه خپرونه له همدې ځایه پیلو مخکې. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښایسته او ښکلي بټي کوټ کې یو او دا د بټي کوټ حاصلات تاسې ګورئ مالټې او دا یې پلورونکی دی. همده سره غږېږو. سلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم سلام. اجازه ده دوه خبرې وکړو؟ اجازه ده. اخوا ته لږ واوړئ چې زه هم درسره شم دې مارکیټ کې. څنګه یې؟ شکر دی، بس الله فضل دی. نوم مبارک دی؟ نوم مې اجاز الحق دی. اجاز الحق. او دا څه شی دی؟ دا مالټې. ښه، ما لیکه کینوان دي. نه مالټې دي. ښه اجاز الحق، دا راته وایه چې سږ کال مالټې څنګه دي؟ سږ کال مالټې چې رښتیا خبرې که نه په 380 افغانۍ باندې 350 افغانۍ باندې باغ کې موږ ته من راکوي که نه، داسې درکوي موږ ته یې راکوي. او بس موږ دلته ناست یو، بس دوکانداري کوو، خرڅوی. او تاسې بیا په څو خرڅوئ؟ بس موږ 380 او 80. بس د خلکو دومره وسه نشته چې رښتیا خبرې که نه چې دا مالټې واخلي، ځکه چې د وسې نه یې بره دي. اوس اول خپله زما چې دا دوکان نه وی که نه، ما دا مالټې نه شوې اخیستې.
ځکه چې په دې 100 200 300 روپۍ منځ چې دا ما خلطه حساب دی په ځای باید ما کور ته غوښه شی وړی وي چې د ټولو کار شوی بل شی مې وړی وي. خو دا د وطن حاصلات دي، د وطن میوه ده، دا خو هر سړی ارمان لري چې دا یو دانه باید حد اقل وخوري. یو دانه څه چې یو ځل خو باید ښه وخوري په مړه خېټه باندې. نو ته څه وایې چې د هېوادوال غریبان دې نشي اخیستی؟ بس وسه نشته دی د خلکو او مالټه ډېره زیاته چې رښتیا خبرې جګه ده پوه شوې. ځکه زموږ د وطن نور میوې هم دي که نه په دې ټولو میوو کې د دې غوندې جګه میوه بله نشته دی. ځکه د هندواڼو سیزن راشي د خټکو هغه پرله پسې چې هغه وګورې که نه د دې نه 2 چنده یا 3 چنده ارزانه دي که نه. خلک وسه لري پوه شوې 10 منه 12 منه کورونو ته ویسي وخوري. خو دا خلک من نه زیاته نشي اخیستی، من هم نشي اخیستی، خو بعضې وخت کې من واخلي. بعضې وخت کې من واخلي. ښه په ذایقه یې لږ راسره وغږېږه. رنګ یې ګورو ډېر ښایسته دی، خوندور دی. ذایقه یې څنګه؟ ذایقه هم ښه ده بیخي پوه شوې. خو دا چې وخت په تېرېدو باندې من څومره ورځ یې وړې دا د باغ نه دا مالټه راشکېږي که نه، وخت په تېرېدو باندې دا خپل خوند نور هم زیاته یا. اوس اولې ورځې دي ترشوالی نه لري، بس ښه ده. د خپل وطن میوه چې ده یي که نه بیخي هم ښه یي، بس خوندوره ده. دا د پاکستان نه چې کومه مالټه راتلله د هغو د دې ترمنځ فرق څه دی؟ هغې او د دې ترمنځ ډېر فرق دی. یوه خبره خو دا ده چې دا د خپل وطن میوه ده، خوند هم کوي چې پیسې در سره باید واخلي. او د بل د وطن نه راځي که نه، که هر څومره دغه شي خو دا د خپل وطن میوه ده، دا خوند کوي. په خوند کې دا بیا ښه ده، دا مالټه ښه ده د ننګرهار. هغه نورو سره زه غږېدلی وم تېر کال، وایي چې یو خو یې د دې اوبه زیاتې دي، ځکه هغه کوم ځای نه شکېږي او تر دې ځای پورې رسېږي وخت پرې زیات تېرېږي که نه. چې وخت پرې زیات تېر شو نو لازمي خبره ده چې یو څه به هغه وچېږي اوبه. نو دا تازه په تازه مالټۍ او بل د بټي کوټ د سیند اوبه ایسکلي نو حتما بلکل خوږه به وي. خوږه به وي. ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. پروسې کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته؟ زه دا پیغام لرم پوه شوې چې بس دا مالټه ده باید دا ارزانه کړي، د تجاران باید دومره د هغه ونه کړي چې دا مالټه دومره ګرانه خرڅه کړي، ځکه چې هېوادوال یې باید وخوري. ځکه د خپل وطن میوه ده، د 4 ولایتونو خلک ننګرهار ته راځي د سیل او تفریح دپاره که نه، باید دې کې ګرځي راګرځي باید چې مالټه والي کوم ځای کې کیني وی خوري. بس ما همدا خواهش دی چې دا مالټه ارزانه شي، چې هر سړی وخوري، هر سړي ته ورسېږي. ډېره مننه کور دې ودان. تاسو نه هم ډېره مننه چې بس موږ ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدلې، سره له دې چې د خرڅوونکی هم دی خو ډېر ښایسته فکر لري، ډېر ښه فکر لري. هغه فکر دا دی چې مالټه باید یو څه ارزانه شي چې ټولو هېوادوالو ته ورسېږي. دا د ده خبره ده او په رښتیا هم چې په خپل وطن کې یوه میوه کېږي هغه ته چې موږ افغانان خوشحالېږو، د دې لپاره خوشحالېږو چې په وطن کې موږ هم ترنه استفاده وکړو، دغه هېوادوال هم ترنه استفاده وکړي او په ټوله کې هر افغان ترنه استفاده وکړي. نو که دولتي چارواکي زموږ غږ اوري نو لطفا په نرخونو کې د یو څه کموالی راولي. راسره پاتې شئ، دا برنامه لا هم جریان لري. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو بټي کوټ ته راغلي یو او سترګې مو مړې دي، د وطن حاصلات ګورو، د وطن دا نعمتونه ګورو، نو ډېر زیات خوشحاله یو. دغه ځوان د دې ځای مسؤل دی، له همده سره غږېږو. سلام ستړي مو شئ، په خیر راغلي. وعلیکم سلام، خیر او رجوع. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ سردار ولی عبدالرحیمزی. سردار ولی عبدالرحیمزی. د کامې عبدالرحیمزی؟ د لوګر. د لوګر. ښه 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 ښه. کامه کې هم ستاسې ګوره قومیان ډېر کامه کې مو دلته هم شته دي که نه؟ لوګر خو ډېر لرې دی، د څنګه راغلی؟ زه خو خپله تجار یم، اصلا د هڼو تجار یم قربان. خو سږکال یې موږ دلته راغلي یو مالټې مو اخیستې دي بټي کوټ کې. خو سږکال چې موږ د داسې مالټې ولیدلې، ښې مالټې ترېنه کارتنوو، کابل ته هم لېږو او دلته یې هم خرڅوو. نسبت له پاکستاني مالټو نه دا مالټې هم چې دي خوږې دي، هم چې دي اوبه ډېره لري. بیا دا د بټي کوټ مالټه چې ده د خپله بټي کوټ خاوره حاصلخیزه ده. دلته رومي، بانجان، هر څه چې خلک کري پکې، آلوګان حاصل زیات ده ځکه چې په ده خاطر چې اوبه لري. بلکل بلکل. همداسې د دې ځای خټکي موږ لیدلي ډېر خوندور دي. هندوانې وګورئ ماشاءالله چې هم خوندورې هم سرې. او له ټولو ولایتونو د داسې هندوانه وخت هم رسېږي. او انشاءالله د جلال آباد د بټي کوټ
هندوانه زیاتره ولایتو ته هم کېږي. بالکل دا راته وایه چې څه کال دغه مالټه چې موږ ګورو حاصل یې څنګه دی د تېر کال په پرتله باندې؟ دا مالټه خو کال په کال باندې د حاصلات زیاتېږي او کال په کال باندې چې دا دلته هم دا کانال اوبه چې دوی راځي حاصلات کال په کال باندې زیاتېږي. نسبت د فروز کال نه سږ کال مالټه زیات هم ده او ښه هم ده. او نرخونه څنګه یې تېر کال په پرتله باندې؟ د تېر کال نه سږ کال مالټه په ده خاطر جګه ده چې پاکستاني مالټې باندې ګمرک جګ ده او موږ له دولت نه ډېر خوشحاله یو چې په ده باندې ګمرک جګ کړی ده چې دا د موږ مالټه فروز کال 280 خرڅېدله او سږ کال 400 روپۍ خرڅېږي. 400 افغانۍ خرڅېږي، دا صحیح دی. خو دلته زما د وطن غریب ولس به څه کوي؟ هغه خو نشي اخیستی. غریب ولس لم کېږي چې دلته نور باغونه هم راورسېږي چې ریټونه ارزانه شي. اوس خو موږ هم مثال چې د 10 روپو نوکر چې جګه یې واخلو. نه دا خو تا ته خو ګرم نه ستا خبره، ته خو خپله ماخلي که 300 خرڅې حتمن تا به 280 اخیستي. صحیح دی؟ او نو زه د باغوانانو لپاره یم په ټوله کې دولت ته یم چې که دغه لږ راکم کړي نرخونه څنګه وي؟ خو دا ځمکې هم ټولې چې دي دولتي دي، اجارې د ده ځمکې زیاتې دي او هغو والات هم نه صرفېږي. بېرته خبره دولت ته راجع کېږي. 100% بالکل. ډېره مننه. څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دم غړي چې تا ګوري؟ پیغام نه لري. ډېره مننه کور ودان چې راسره وي، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسې راځئ، د ځوان خبرې خو مو واورېدئ، زه در مالټې ګورم. زه باور لرم چې تاسې به د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو مالټې به هم لیدلې وي، د هغو خوند به هم تاسې څکلی وي او د هغو رنګ به هم تاسې کتلی وي. خو زه په پوره باور درته یم چې په ټوله نړۍ کې چې څومره ځایونو کې مالټې کېږي یا میوه‌جات کېږي د افغانستان میوه‌جاتو ته نشي رسېدی. دا زما په لاس کې مالټې چې ګوري 5-6 دانې دي، خو دومره له اوبو ډکې دي چې د الله سې راته بیخي راټیټ کړی، وزن پکې ډېر دی. وجه دا چې دې کې اوبه ډېرې دي او ذایقه پکې ډېره ښه ده. نو درنو ملګرو راسره پاتې شئ، خبرې اترې هم کوو. دغه یو مالټه ستاسې په مخکې ماته وکړه، پیسې هم غوښتلې، پیسې به ورکړو، خو دغه یو مالټه یې ماته وکړو چې څنګه ده. اوبو ته یې وګورئ، دارې وهي، ګورئ وګورئ له اوبو ډکه مالټه. درنو لیدونکو که تاسې په ننګرهار کې یاستئ، لغمان کې یاستئ، نورستان، کونړ او یا د هېواد په کوم بل ولایت کې یاستئ او نږدې یاستئ، راتلی شئ، یو ځل حتمي راشئ بټي کوټ ته او د دغه مالټو نه د نږدې لیدنه مو کړئ او نږدې یې وخورئ چې تاسو ته د دې په اړه معلومات مو شو او له خوند یې خبر شئ. نوم مبارک. زاهد الله مومند د جلال آباد ولایت نه. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. سره له ملګرو سره مالټو ته راغلي وو که نه نور چکر ته راغلي؟ نه زه لږ کار وم، هغې مخکې راغلو د مالټو د دغه خوند نه هم برخمن شوي. څنګه دي مالټې خوندورې دي؟ الحمدلله دا اوس ښې دي او دا کوم چې ما سره ده دا 2,000 او دغه ده مارکه ده دا کومه و ده؟ 2,000 ده. 2,000 ده. دا عجیبه نومونه ورته ایښي دي، 2 او 9 ده. زه خو په دې شیان نه پوهېږم. دا کلون دي، دا 2,000 ده. کلون ورته وایي، 2,000 کلون ده. بیا دې کې 2,009 کلون دي، هغه لکه لال مالټۍ. 2,002 هغه غټۍ. نو دا لکه اوبه ډېره لري او خوږی ده. خوږه خو ده ولا او من دې په څو واخیستو؟ من مې 400 افغانۍ په 400 ویلې، خو جړو باسه وسه 400 افغانۍ ماته شو. او دا نومونه څنګه دې یاد کړي؟ دا نومونه ته خو خپله د دې مسلکي نه یې؟ نیمه خو لږ ډېر کاروبار پکې کوو. کاروبار به یې کوې؟ نه مالټو کې کاروبار کوې که نه انجینري؟ نه بوټو کې کار کوم. بوټو کې کار کوئ. ښه. او ملګري راغلي وایي بټي کوټ د کومو ساحونو مو لیدنه وکړه؟ بټي کوټ خاص کر د کوټ ولسوالۍ نه مو لیدنه وکړه، تورخم نه مو وکړه، اوس روان یو بېرته جلال آباد ښار. جلال آباد ته اراده دې څه ده؟ کور ته به ځان سره مالټې وړي که نه؟ هغسې مې ډاله کې پرتې دي. ډاله کې پراتې دي. البته خپل باغ هم لرو. خپل باغ هم لري؟ او چېرته؟ خاص کونړ کې. خاص کونړ کې. زه غازي آباد ته تللی وم. غازي آباد کې جلال الله کلي ته لاړم، یو رقم د مالټې پکې شوي دي چې دا مالټې به د وړې ښکاره شي د هغو په مخ کې ډېرې هغه غټې مالټې دي، هغه 2,002 کلون دی. هغه وخت سره وړې کېږي. وړې کېږي؟ کله چې بوټی غټېږي او وړې کېږي. ولې هغه ورته نه رسېږي؟
مواد ورته نه رسېږي؟ نه مواد ورته رسېږي چې څونه بوټي غټېږي هغه مالټه وړه کېږي چې وړه شي نو مارکېټ یې نور هم ښه شي او هغې کې یو کار دی چې هغه ډېر مخکې رسېږي یعنې مارکېټ اول هغه مالټه عرضه کېږي. خو بالکل تقریبا چې 15 ورځې مخکې موږ تللي وو اول ته مو خپرونې مو کړلې وو ډېر خوندورې مالټې وو. زما اول ځل د جهیل دستان مې یو کلی واخیسته ومې خوړله خو هلته ما په مړه خېټه خوړلي وو یعنې خوندور دي. بیا لال مالټه د هغه ښه ده هغه چې څونه یخ ځای هغه د لال مالټه خپل رنګ نور هم راوباسي. ښه لال مالټه دا خاصیت لري چې د یخ سره هغوي یخ چې پرې راځي نو هغه نور هم خپل یخ سرختوب چې دی او سرختوب چې دی هغه راوباسي. ښه او د مالټې نه علاوه کومه میوه په یخ کې نور ښه کېږي؟ یا دغه معلومات خو کې زه هم نه لرم هر میوه چې د هغې خپل خصوصیت دي. اوس دا چې ګیلاس شو هغه بیخي یخه منطقه غواړي مالټه هم ګرم غواړي هم یخ هم غواړي. بالکل. وروستۍ پوښتنه د پاکستان یا د بل هیواد نه چې کومې مالټې راتللې اوس چې په کوم ځای کې موږ ولاړو دودیزې مالټې دي فرق پکې څه دی؟ دغه ځای چې کومه مالټه راځي هغه مغه لال ډېر راځي او هلته چې کوم کلون دی همداري پوسټ یا 2009 ډېر دی. البته په افغانستان کې چې کوم رواج شوي دی هغه 2002 ډېر دی. خو دا د خپل هېواد میوه ده او هغه د یو ګاونډي هېواد ده البته دا لږه خوندور راځي. ډېره مننه کور دې ودان مومن صاحب چې راسوي خبرې راسره وکړې. تاسو نه هم مننه. کور مودان مومن صاحب په رښتیا هم مسلکي شخص و او ډېرې ښایسته خبرې راسره وکړې. درنو ملګرو لکه څرنګه چې بار بار دا خبره کوو که غواړئ چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي که غواړئ چې د افغانستان اقتصاد پر ځان بسیا شي د خپل هیواد د تولیداتو او همدارنګه له حاصلاتو خوند واخلئ او استعمال یې کړئ. هیواد نندارې ګل لیدونکو زښته زیاته مننه چې زموږ دا مالټو ته ځانګړې شوې خپرونه په بټي کوټ کې تاسې تر پایه وکتله. زه باور لرم چې د وطني له دې حاصلاتو په لیدو به تاسې د خوشحالۍ احساس کړی وي تاسې به ډېر زیات خوشحاله شوي یاستئ. نو درنو ملګرو موږ هم درنه خدای پاماني اخلو او زه بیرته خپل دفتر ته تر هغه چې یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم. په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله پامان.